د نعمت ناشکری دا من قرآن را کړی دی د نعمت ناشکری دا من موږ له سنت را کړی دی موږ سنت پریدو د بدعت په طرف باندې روان شو بدعت دې ته ویل کېږي وسړی دی ډوډۍ وخوړله هغه دعاګانې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه د نه پاتې شوې لکه لاسونه به اوچت کو تعزیه ده یو سړی مړ چې سړی د بل چا خواله ورشي او تعزیه ورسره وکړي هغه زموږ نه پاتې شي په دې بدعي رواجي رپیجي شیګانو طریقو کې موږ راګیر شو په جمعات کې خلک کېنه او قاری صاحب له وایي صورت وایي او لاسونه پورته کو لاسونه کته کا دعا به وکړو دعا به وشي دا د نعمت ناشکري ده دا د الله قهر لسان وړاندې کول دي صحیح طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زدکا چې هغه ډوډۍ خوړلې څنګه خوړلې چې په خپل کور کې خوړلې څنګه خوړلې چې د چا سره مل مشورې راغله کمی دعاګانې کړې دي چې انسان کله مرشوي تعزیه په کوم طریقه باندې کړی دا قاموس البدع کې لیکلي دي تقریبا په قبرستان کې یا په مړی کې زمنګ نه 253 بدعات کې هغه ټول زمنګ په امت کې موجود دي دي ته ویل شي د امت دي ته ویل شي د نعمت ناشکری دي ته ویل شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام په اړه کوله دلته دي ته ویل کېږي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په باره کې بے پروايي موږ به دا ټول پیژنو عالم سره کینو چې زما صرف دې مړی کې 253 بدعات کېږي نو په نورو کارونو کې به څنګه کېږي دا طریقه موږ معلومه ده چې مړی له غسل څنګه ورکو د کفن طریقه موږ معلومه ده د جنازې طریقه موږ معلومه نه ده د تعزیه طریقه موږ معلومه نه ده په تعزیه کې کوم الفاظ استعمال کو کومه پیدا ده دا د نعمت ناشکرې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ پرې خو د سنت مو پرې خو د بدعت په طرف باندې روان شو الله عز وجل بخمخه قهر موږ له متوجي کوي موږ براګيري یو اثر کې راځي داوود علیه السلام او موسی علیه السلام الله عز وجل له ویل شي یا رب تا په موږ باندې نعمت کړی دغه موږ شکر نه کړی چې ایسه په دې وخت کې بل نعمت راشي وې چې کله ته ویل شي دا نعمت الله عز وجل تعالی کړی دی ته په شپه دې خبره باندې چې تا د نعمت شکر ادا کړي څومره عجیب د نعمت شکر دې ته ویل کېږي په زړه کې به رب العالمین سره محبت ساتو د نعمت شکر دې ته ویل کېږي چې د نعمت نسبت به اغله کو د نعمت شکر دې ته ویل کېږي چې موږ به دا غت نه کو د نعمت شکر دې ته ویل کېږي چې موږ اقرار وکړو په دې باندې چې داس موږ الله را کړی دی د نعمت شکر دې ته ویل کېږي چې موږ به دا عبادت کوو د نعمت شکر دې ته ویل کېږي چې په حق ځای کې به نعمت لګاو چې په خوشاليږي د نعمت شکر دې ته ویل کېږي چې په کوم شی باندې خپه کېږي ال توړاندې کېږي ما امام ابن قیم رحمه الله یو جلدی وړکی کتاب لیکلی دی الفوائد د دې ټول کتاب حاصل ادارې وکم نعمت رب العالمین درکړې دی په کوم ځای کې د طلب کې الته ولګو دی ویل کېږي د نعمت شکریا د نعمت شکریا دا نه د چډوړې اوخره واخر کې وي شکر کوونه شکرې سترګې غلط استعمال او شبه غلط استعمال او غوګور غلط استعمال او لاسونه غلط استعمال او دماغ غلط استعمال او زړه غلط استعمال او کپی غلط استعمال او ځواني غلط استعمال کا استعداد غلط استعمال کا مال غلط استعمال کا کوم کروڑونه وایي چې شکر شکر دا اصل کې په واقع نفس الامر کې ناشکری ده بني اسرائیل دا خبره وکړه لن نصبر هرگز مونږ ته صبر نکو په دې یو ته عام باندې تر دې پورې چې مونږ له دا الله را نه کیو دا الله را نه کیو دا الله را نه کیو دا الله را نه کی دې ته ویل کېږي ناشکرې نه حدیث کې راځي صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کور لره داخل شو په یو ځای کې ډوډۍ ټوکړې ولیدله هغه راوچته کړه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ویلي یا عائشه د دینه مشکرې او باسي دا چې د کم کور نه الله عز وجل وسته ګوره به هغه کول د نعمت نه راځي موږ د ډوډۍ پر شکر باندې نه پیګو چې څنګه شکر دی دا اې دې په باره کې تقریبا اتیا یا د دې په باره کې تقریبا شل آداب د صرف په باره د عقل کې په باره د ډوډۍ کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقونو خبر ریو نو ځکه به د الله قهر موږ له متوجي کیږي د الله غضب موږ له متوجي کیږي کوم چرته وغواړو چې رب العالمین د غضب نه بچو دغه طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زدکا اگر وړاندې کا غ خپل کا